مثلا مونږ د اساسي قانون چې مونږ د لپاره د تر ټولو ستره مرجع ده او قانوني مرجع ده چې له هغې نه باید مونږ هېڅوک تېر نه شو هغه ونګول شو د هغې کوم قانون چې مونږ پاس کړی دی جوړ کړی دی او مونږ پرې متفق یو له هغې نه سرغړونه شو د هغې په مقابل کې نور هم جدي ستونزې مونږ را پیدا کړي دغه غیر ارادي او غیر منظمه جوړښت چې رامنځته شو دغه د دې لامل شو چې په ډېر هغه غوښتنې چې په صحیح توګه باندې باید مطرح شوی وای نه شولې هغه کاندیدان چې په صحیح توګه باندې خپل پروګرامونه باید ورکړي وای هغه کاندیدان ګوره تر پرونه پورې دا ویره موجوده وه ولس د دې خاطر باندې رایه نه ده ورکړې زه بیا هم وایم که چېرې ولس د دوی معامله کولې او دوی دغسې یو بل فشارونه او یو بل سره جوړجاړی کولې نو بیا د رایه او دا 8 میلیونه او دا مصارف دغه ویره چې د تداوم ټیم یې وویراو چې مونږ به یو موازي حکومت رامنځته کوو یا دا امکان درلوده یا دغه ویره یا دغه ګواښ پرې ارزېده چې دومره زر ماتې منلې وای زه غواړم خلاصه کړي ووایم مطلب دا شو چې ډاکټر اشرف غني احمدزي که چیرې دغه معامله صورت ونیسي او دی په دومره زر له دې مسایلو نه وویرېدو د دې خبرې مطلب دا شو په مستقیمه توګه باندې چې ډاکټر اشرف غني احمدزي صرف ولسمشري غوښته بس که چیرې د ملت لپاره دغه پروګرامونه چې د تشریح کړل او ویل چې زه د ملت لپاره راغلم د ملت ارادې لپاره په افغانستان کې د سوکالۍ لپاره په افغانستان کې د نظام بقا لپاره په حکومت جوړونه کې زه غواړم چې کار وکړم دغه ټول مسایل چې دا دلته په دې مطلب دا شو د دې کله چې خبره کېدله نو دوی ټیم ځینې ویاندانو دا خبره ده چې دوی خو له دوی نه موږ په ډېرو برنامو کې ښیو دوی فدرالي نظام غواړي موږ یې نه غواړو نن په خپله دوی دغه ډول کړنې فدرالي نظام ته د نظام بول نه دي ګورئ دغه غیر منظم جوړښت چې رامنځته شو متاسفانه دا ډېر یو غیر منظم غیر طبیعي حالت رامنځته شو د دغه رامنځته کېدو سره سم یو ډول شو چې دغه واک چې د انحصار یو ډلې او یو فرد پورې منحصره شو ګورئ موږ نه یوازې باید د نن ورځې لپاره فکر وکړو په نورو دنیا کې هم دغسې ریاستونه شته دی دغسې حکومتونه شته دی چې هغوی د نظام د بقا لپاره تر راتلونکي لپاره هم فکر کوي لکه څنګه چې بخښنه غواړم لکه څنګه چې مونږ اوس دغه نظام تهدید کړلو مونږ بنیاد هم خرابه کېغوستلو مونږ 15 کاله بعد یعنې 15 کاله بعد زمونږ کاندیدان څوک دي زمونږ به دغه سیستم به څنګه چلیږي زمونږ د کمیسیون باندې به څوک اعتبار کوي زمونږ د نظام او دغه جمهوریت به څنګه مخکې ځي مطلب دا شو چې مونږ اول نه ډیله روان یو د دې علت دا دی چې مونږ هغه افراد هغه اشخاص چې په ناغوښتلي ملت هېڅکله دا نه دي غوښتي ملت صرف پاکه اراده خپله دا غوښتنه نه ده د ملت دا خو ګورئ ملت خو غوښتنه دې لپاره نه ده کړې چې ته زما په رایه باندې معامله وکړه ملت ورته نه دي ویلي چې ته زما رایه تقسیم کړه ملت ورته نه دي ویلي چې زما ته فدرالي نظام راوړه ملت ورته نه دي ویلي چې افغانستان تقسیم ملت فدرالي نظام نه غواړي وکړي په هېڅ صورت کې که کله یې وغوښتلو ګوره ملت چې دا اوس رایه ورکړې فدرالي نظام کې ستونزه څه ده چې دا ملت ته نه یېرېږي نه غواړي ګورئ او دوی ته ګټه څه ده چې دوی دې ټینګار کوي تر څو چې ولاره ته برابره کړي په یو شکل په داسې حال کې چې ملت نه غواړي دا مسله به دوی هم درک کړي په یو شکل نه په یو شکل غواړي چې دا نظام فدرالي نظام خواته یوسي ګورئ د فدرالي نظام د غوښتنې څو علتونه دا دي چې هغه افراد چې اوس لکه مثال چې دلته په افغانستان کې د جمعیت حزب دی او شورای نظار دی دوی په ډېر دې زمانې تاکید کوي چې فدرالي نظام دي دا ځکه چې په فدرالي نظام کې واک چې هغه د تقسیمي واک چې تقسیمي چې پارلمان کې چوکۍ چې د دوی هغه کوم ولایتونه چې دوی په دې کې ډېر زیات کار کړی دی دوی سره د کوم ولایتونو کې چې دوی هلته جنګ سالاري او ټوپک سالاري له ډېره وخته راکړې ده او دوی په دې باندې پوهېږي چې هلته دوی نه څوک واک نشي نو په دې خاطر د اقتدار کې د پاتې کېدو لپاره فدرالي نظام غواړي یعنې فدرالي نظام په هغه اصلي ماهیت او اصولو باندې نه پوهېږي دوی صرف د دې لپاره که چېرته دوی وغواړي چې په واک کې پاتې شي د فدرالي نظام غوښتنه کوي تر دې نه مخکې چې فدرالي نظام رامنځته شي د قوي ګوندونو ته اړتیا ده په داسې حال کې چې تاسې خپله وویل چې موږ دلته قوي ګوندونه نه لرو نو څنګه کېدلی شي چې په دا چې د قوي ګوندونو په نشتون کې فدرالي نظام رامنځته شي پارلمان کې د دې ګوندونو شتون ډېر اړین دی ګورئ ما وویل چې د فدرالي نظام یا د فدرالي نظام فرق هم همدغه دی نور اوس تاسو ګورئ د پاکستان فدرالي نظام دی پاکستان اوس 4 صوبې لري او 4 صوبې مکمل تجزیه دپاره آماده یو هېواد دی خیبر پښتونخوا یو علیحده صوبه ده
بلوچستان یو علیحده صوبه ده، سند یو علیحده صوبه ده، پنجاب علیحده صوبه ده. درې واړه سند، پنجاب، خیبر بلوچستان او خیبر پختونخوا درې واړه د ازادۍ او د دغه لپاره حرکتونو د ستاسو په اند د فدرالي نظام یعنی تجزیه ته د زمينه برابر خو دلته یو مسله ده چې د افغانستان د جغرافي جوړښت داسې نه ده چې په ډیر اسانه باندې د فدرالي نظام پکې تطبیق شي، ځکه موږ دلته څلور د ولایتونو لرو، که څلور د ولایتونو موږ پارلمان ته سیټونه ولرو دا ډېر غټ ستونزه او هیڅ دغه نه کوي. هو که په ځونونو په دې مسایلو باندې دوی فکر کړي هغه به وروستۍ موضوع ده، خو زه دومره وایم چې په اصلي ماهیت باندې دوی نه پوهېږي، صرف د اقتدار کې د پاتې کېدو لپاره، صرف په دې کې چې صرف څنګه وکولی شي په دې خلکو باندې حاکم شي، څنګه وکولی شي د افغانستان د طبیعي زیرمو د دې زیرمو نه په ناوړه توګه باندې ګټه پورته کړي. دوی په جمهوریت کې د دوی بقا نشته دی، جمهوریت دوی ژمن نه دي او د دې ترڅنګ د ملت په اراده باندې دوی همیشه لپاره ملنډې کوي او ملت ته پکار ده چې په داسې مسایلو کې ډېر جدي، ډېر د پام وړ قدمونه پورته کړي، دوی خپل قوت او وحدت چې وساتي او په مخ لاړ شي. اوس یو لنډه دمې ته زو بیا هم له موږ سره اوسئ. حقیقت صاحب دوی په کوم اساس د فدرالي نظام غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې فکر نه کوئ چې هلته دا واک د حکومتي واک په خپله قومي کېږي په دغه فدرالي نظام کې؟ مخکې موږ نظر ورکړو کله چې قانون اساسي جوړېدو دا خلک په هغه وخت کې هم یو تعداد نفر د دوی ډېر شنه شو چې باید فدرالي نظام باید جوړ شي. اوس هم د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې فدرالي قوانین دي او په زیاتو کې ریاستي، خصوصا زموږ رئیس صاحب جمهور فیدي کرزي اوس هم مخالفت ښودلی دی چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت د فدرالي حکومت دپاره برابر نه دی. زموږ ډېرو مشرانو افغانانو هم په هغه وخت و زمان باندې د فدرالي حکومت سره موافقه نه ده کړې. اوس هم باید هغه جغرافیه باندې خبره کوو چې زموږ ولسمشر وایي چې زموږ جغرافیایي موقعیت د فدرالي نظام ته جوړ نه دی. نو موږ به د ولسمشر کرزي خبره منو که موږ په دې خپل جغرافیه هم فکر کوو چې څومره ورته برابر نه؟ موږ به خپل جغرافیایي موقعیت ته هم فکر کوو او فدرالي نظام او ریاستي نظام دا په خبرو په چکچکو نه کېږي. د دې دپاره د افغانستان د ولسونو صلاحیت دی چې تر څو یوه لویه جرګه باعظمته جرګه چې په هغې کې خارجي لاسونه نه او تصمیم ونیسي، بل چا صلاحیت نشته. چې د افغانستان د ولسونو دپاره د افغانستان د خاورې د زرغونتیا او د سمسورتیا دپاره څه رقم نظام لازم دی. دا شاید کې چې په ډېرو هېوادونو کې دغه نظام ډېر کامیاب دی. په افغانستان کې که تاسې دې خطر وینئ چې دا به د ریاستي نظام د فدرالي نظام په ډېرو هېوادونو کې ښه مطرح دی، په ډېرو هېوادونو کې دغه نظام شته دی او وجود لري. افغانستان کې د دغه راتګ د فدرالي نظام کوم عمده تاوانونه څه دي چې تاسې فکر کوئ چې داسې وطن به ورسره مخ شي؟ ما فکر کړی دی او اورېدلي مې دي چې د افغانستان دپاره فدرالي نظام او یا اداره راتګ د تاوان سره مخامخ ده او د افغانان نشي کولی چې په تشکل او یووالي کې وساتي. بیا هم د فدرالي نظام او د ریاستي نظام دپاره واک، صلاحیت، اختیارات د ولسونو سره دي، د افغانستان د مختلفو قومونو د ولسونو چې سره راټول شي او لویه جرګه په دې باره کې تصمیم ونیسي. ثمون صاحب راځو نتیجې ته چې دغه ډول تاسې هم په دې باور نه یاستئ، حقیقت هم په دې باور نه و چې دغه ډول جوړښت چې د دوه کاندیدانو ترمنځ رامنځته شو دا به په ډېر په هغه شکل باندې چې څومره دوی فکر کوي یا ولس ورنه هیله لري پر مخ لاړ نه شي. که چېرته بیا ستونزې رامنځته کېږي بیا به تاسې که چېرته رامنځته کېږي چې د مشکلات رامنځته کېږي هغه اساسي مشکلات چې تاسې درک کولی شئ هغه څه شی دي؟ د دغسې یو مختلط یا په حساب ائتلافي حکومت یا سهمي شرکت د رامنځته کولو په پیله کې بیا به هم همغه خپلسري وي، د قانون حاکمیت به نه وي او انارشي به زور اخلي. په نتیجه کې به یو کمزوری ولسمشري ډلې ټپلې به هر څوک به د خپل شخصي غوښتنو هر څوک به د خپل شخصي سلیقې پر اساس په حکومت کې اعمال د نفوذ کوي او خپل غیر مشروع کړنو ته به دوام ورکړي. یعنې په د وروسنیو ټاکنو د تیر ټاکنو په پرتله دغه د اوسنیو ټاکنو یو متفاوت اړخ دا و چې دا ځل خلکو په یو فکر انګیزې او د یو ځانګړي معیار له مخې یو کاندید ته رایه ورکړه. ډاکټر اشرف غني احمدزي ته شخصا ما خپله په دې معیار رایه ورکړې چې
د یو ټکنوکرات د یو ناپیلی شخص یا د ناپیلی افغان په توګه کولی شي چې په راتلونکي کې یو مسلکي او یو ځواب ویونکی حکومت رامنځته کړي. نو کله چې اوس موږ اورو چې بیا هم هماغه د تیر په څیر د 20 میلیونرانو خبره ده دوی په واک کې راګډېږي، نو جدي اندېښنې موجود دي چې راتلونکی حکومت به نشي کولی شي. خپله مشوره څه ده چې په دغه ځای کې چې دوی یو ځای شول اوس څه کول پکار دي؟ همدوی دواړو ته څه کول پکار دی چې په داسې چوکاټ کې دوی څنګه لومړی خو اوس خو توافق شوی ده، یعنی د امریکا په منځګړیتوب اوس توافق شوی ده او دې کې به ډېر د کاندیدان هم ملامت نه وي، ټول لاس بهرني لاسونه دي. که عبدالله هغه شوی یم تحریک شوی یم د بهرنیانو لخوا تحریک شوی دې کار ته چې ما مخکې هغه عوامل روښانه کړه. اوس توافق شوی ده، خو زموږ هیله دا ده چې هغسې یو څه چې ولس ترې اندېښنه لري دغسې حکومت رامنځته کول نه باید ګټونکی کاندید چې ممکن هغه خپله ډاکټر صاحب اشرف احمدزی وي له هغسې حالاتو رامنځته کولو ډډه وکړي، شرایط دې پاخه کړي، هم د اوس دې هم له هغه نه تعهد واخلي له مقابل ټیم نه چې په حکومت کې به د خپل ډلې د خپل خواقه د خپل ډلې کسان نه کې په زوره پر حکومت نه راتپي، بلکې دا به د ولس غوښتنه وي، دا به د یو مشخص مسلکي ټیم لخوا هغه کېږي، کابینه جوړېږي، اشخاص به ټاکل کېږي یا به خپله د ولسمشر لخوا انتصابېږي. داسې نه چې هر څوک چې هره ډله چې هر کس کې راوړاندې کړي او په ولسمشر وتپل سي او بالاخره هغه په حکومت کې رسي چې بیا هماغه د فساد و انارشۍ وضعیت رامنځته کړي. مننه. ثمون صاحب خپلو خبرو ته اشاره وکړه چې یعنې موږ په داسې حال کې چې دغه دواړه نمایندانو ته پکار ده چې خپلمنځي یا خپلې د ګوندي ډېر ونه پالي، یعنې خپل هغه څنګه چې دوی ژمنه کوي یا ملي مصلحت خبره چې دوی کوي د ډول حکومت رامنځته په راتلونکو کې کله چې بیا ټولټاکنې کېږي فکر نه کوئ چې یو ځل بیا همداسې حالات رامنځته نه شي چې یو که هر کاندید چې ماته خوري هغه به دا چغه وایي چې زه اوس موازي حکومت رامنځته کوم او بل بیا ځان سره په واک کې ګډوي؟ څه کول پکار دی چې دغه اعتبار او دغه د اعتبار فضا چې د ډاکټرونو په خپلواکه کمیسیون باندې لاس تللی ده دا بېرته راشي او دغه ډول کړنو ته د پای ټکی ایښودل شي؟ او په ډېر تاسف سره چې په لومړي سر کې دغه انګېرنه کېدله چې دغسې یو ملي حکومت او جمهوري حکومت به رامنځته شي چې د ولس په اراده او د ولس په خوښه به را جوړ شي، چې متاسفانه دا ونه شو. بیا هم دلته یو معامله او قرارداد صورت ونیو او د دې قرارداد په مقابل کې لکه څنګه چې دې دواړو کاندیدانو سره توافق وکړلو. زما غوښتنه د احزابو نه سیاسي خوځښتونو نه دا ده چې په یو جدي او قوي اپوزیشن باندې کار وکړي. حکومت په مقابل کې باید یو جدي اپوزیشن موجود وي، بغیر له اپوزیشن نه حکومت هیڅ مشروعیت نه لري او نه هم کولی شي د ولس اراده تمثیل کړي. دوم قدم کې دغه د ائتلافي حکومت چې دغه د ائتلافي حکومت په نتیجه کې چې کوم هغه حالات رامنځته کېږي د دې مخنیوی وکړي، لکه څنګه چې د نظام د پاشلو خبره شوه، څنګه چې د تقسیم خبره شوه، یا څنګه چې د بقا خبره شوه، دا به کې ډېر زیات رول لري. او مهمه خبره دا ده چې دغه حکومت باید سیاسي آزاد تقویه کړي. تر ټولو ستره جنایت په دې هیواد کې ترسره شو چې ایډیالوژیک مرکزونه له منځه لاړه، ایډیالوژیک خوځښتونه سیاسي ګوندونه له منځه لاړه، په مستقیم او غیر مستقیمه توګه باندې د بهرنیو او داخلي کړیو لخوا له منځه لاړل. بغیر له سیاسي احزابو نه، بغیر له سیاسي ګوندونو نه سیاست نشي کېدلی. دغه حالت به لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه مشروعیت به سبا 5 کاله بعد به بیا نه لري، 10 کاله بعد به بیا هم دغه ستونزې سره لاس او ګریوان او 10 کاله بعد به بیا هم. زما جدي غوښتنه دا ده چې د ټول سیاسي حزبونه په خصوص چې په ولس کې ځای لري، په ولس کې نفوذ لري، ولس ته لاړ شي، ټول موضوعات باندې ولس خبرې کړي، ولس آګاه کړي او د یو قوي اپوزیشن د راجوړېدو تابع ونیسي او حکومت پرې پرېږدي چې په خپل سر کار وکړي. تاسو ته راځو وروستیو کې خپلې خبرې چې ښایي چې په لنډه توګه راته ووایي او نور خپلې بحث رانغاړو په همدې ټکي ستاسې وړاندیز زما نظر حیران صاحب دا دی چې د افغانستان او خصوصا په دې 21مه پیړۍ کې باید د لویو غټو ګوندونو په واسطه باندې دولتونه اداره شي او ولسونه سره یو شي. باید غټ حزبونه جوړ شي چې
یعنی مقصد د غږ نه دا دی چې ډېر ولسونه پکې دا موږ په حزبونو ته شمار کړو سولاتیانو زیات موږ حزبونه دا هغه حزبونه دي چې په واشنګټن او په بون او په ایټالیا او په تهران او په اسلام آباد کې جوړ شوي دي د خپلو کابل کې هم ډېر جوړ شوي دا هم د پردو په اشاره باندې جوړ شوي دي نومونه یې غټ نه بشته دي مګر ایمان نشته دی چې د یو فساد په ضد د یو قاتل په ضد خپل عمل او خپل غږ وباسي دا پام چې نه قوي ګوندونه ته پرې قوي ګوندونه بس په دې نږدې ورځو کې په دې یو میاشت کې خلکو د افغانستان ولسونه تهدید کړو توهین کړو ډېر کارونه وشو منداسې یو ګوند د ولسونو په نمایندګۍ میدان د مظاهرې ته راونوت چې خپله اراده او د ولسونو اراده خلکو ته وښیي ما ورسې وختونه دا ده چې موږ ولیدل دغه د فرد محوره سیاستونو په افغانستان کې د نتیجه وه چې موږ تل په اشخاصو پانګونه کړې په سیستم باندې پانګونه نه ده کړې هیله مو دا ده چې د دغه جدي تشه د ډکولو لپاره د راتلونکو 5 کلونو لپاره نه یوازې د ټاکنو بلکې د نور مهم مسایلو لپاره یو ملي قوت یا ملي ځواک رامنځته کړو چې هغه سراسري وي افغان شموله وي تر څو وکولی شي دغسې ملي پروسو دغسې ملي مسایلو پر وړاندې پر وخت غبرګون وښیي ملي غبرګون وي افغاني غبرګون وي او یو ادرس وي د افغانانو لپاره نور بیا دې ته باید موږ اړ نسو چې د امریکا سفارت ته لاړ شو د انګلستان سفارت ته لاړ شو یا نور سفارتو ته باید زموږ یو ادرس معلوم وي او هغه ملي سراسري ګوندونه رامنځته تاسو درنو مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړو درنو کتونکو زموږ بحث پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا هم په لوی او مهربانه بڼو کې خدای سپارم د لوی آزاد خپلواک افغانستان په هیله